محترمو مسلمانانو د 1440 هجري قمري کال د ذوالحجې د میاشتې اوله جمعه ده. 5 تاریخ دی، اوله جمعه ده. په تېره جمعه کې موږ او تاسې د دغه لسو ورځو فضائل، مسائل، معمولات بیان کړل. ما و شما را بیان کردیم که در اینمی ایام و روزها و شبها کدام اعمال مهم است که باید اونمو اعمال یک مسلمان بجا بیاره. در اینمی جمعه مبارک موضوع ما و شما قربانی است. 5 روز پس انشاءالله العزیز در روز عید قربانی میکنیم. فلسفه قربانی چی است؟ چرا اینمی قربانی میکنیم؟ در اینمی قربانی کردن، در اینمی حکم بر ما و شما کدام درس و سبق است و تاریخچه اینمی عمل چی است؟ اصل مسئله ما و شما مسلمان هستیم. نام ما و شما چی است؟ یکونمو نام است که بر ما و شما پدر و مادر وضع کرده، او را نام شخصی گفته میشه. نام ما محمود است، نام شما احمد، زید، عمر، بکر. اینمی نام شخصی است. یک نام ملت ما و شما، یک نام قومی است. نام قومی پشتون، تاجک، ازبک، هزاره، ترکمن، اینمی قومی نام است. یک نام وطنی است. به حیثیت وطن ما و شما افغانی هستیم، اونمو عرب است، عربی است، اونمو پاکستانی است، اونمو هندوستانی است. یک نام ما و شما به اعتبار ملت و دین است. دین ما و شما، شریعت ما و شما، مذهب ما و شما بر ما و شما کدام نام وضع کرده؟ مسلمان. نام ما و شما چی است؟ هو سماکم المسلمین من قبل و فی هذا. در قرآن شریف الله جل شانه اعلان کرد که نام شما به اعتبار ملت و دین و نظریه و عقیده مسلمان است. اینمی نام چی معنی داره؟ مسلمان چی مطلب داره؟ هر نام یک معنی داره. نام مسلمان چی مطلب داره؟ چی معنی داره؟ در اینمی نام یک مفهوم است، یک معنی است. هر کس که سر اونمو اینمی نام وضع شد، اونمو شخص به الله جل شانه منقاد، تابعدار و تسلیم می باشه. مسلمان چی معنی؟ منقاد، تابعدار، تسلیم. به کی تسلیم؟ به قوت دنیا؟ به کلانهای دنیا؟ نه. به کی باید تسلیم شود مسلمان؟ به الله جل شانه باید تسلیم شود. زموږ او ستاسو د ملت نوم، د قوم په اعتبار مو نوم پښتون و تاجک و ازبک دی. د وطن په اعتبار مو نوم افغان دی. خپل شخصي نوم چې مور و پلار را باندې ایښی دی احمد و محمود و عبدالله و عبدالرحمن دی. هغه نوم چې په اعتبار د عقیده و په حیثیت د عقیده و د نظریې و د دین زما کم نوم دی، هغه نوم زما دی مسلمان. الله جل شانه ما ته دا نوم ایښی دی، هو سماکم المسلمین من قبل و فی هذا. زموږ نوم مسلمان دی. د مسلمان معنا تسلیم، تابعدار، منقاد، د الله جل شانه هر حکم ته لبیک ویونکی.
هر حکم و امر که از طرف الله جل شانه آمد در عقل ما می آید یا نمی آید، دل ما او را تسلیم داره یا نداره، منطقه و وطن ما اونمو حکم را صحیح میدانه یا نمیدانه. ما به هیچ چیز نظر نمی کنیم، فقط و فقط به حکم الله جل شانه تابع است. میرا مسلمان گفته میشه، اینمی قومی مسلمان است. الله جل شانه بر ما و شما اینمی نام وضع کرده و از ما و شما انقیاد و تابعداری میخواه. ما و شما از الله جل شانه خواستگار یک نمونه هستیم. یا رب چطور تابع شویم؟ با کدام شکل تابعداری کنیم؟ با کدام ترتیب تسلیم شویم؟ الله جل شانه در اینمی دنیا یک انسان را که مثل ما و شما انسان بود، از اینمی گوشت و پوست جور بود، اونمو انسان را بر ما و شما نمونه جور کرد، مقتدا جور کرد و زندگی اونمو انسان از سر تا پا از اینمی انقیاد و اینمی تابعداری پر است. اونمو شخصیت نام داره ابراهیم علیه السلام. چی نام داره؟ ابراهیم علیه السلام. الله جل شانه با ما و شما حکم کرده که شما مسلمان هستی، در زندگی خود هر حکم که از طرف ما آمد دل شما تسلیم داره یا نداره، در عقل شما می آیه یا نمی آیه، در وطن شما رواج داره یا نداره، حکم را تسلیم کنی مثلی که ابراهیم علیه السلام در زندگی و حیات خود هر حکم الله جل شانه را قبول کرد و در مقابل حکم الله جل شانه هر چیز دنیا را رد کرد. ملت ابیکم ابراهیم، الله جل شانه را تو ولستاسو ملت، ستاسو لار، منهج شما، راه شما، نمونه بری شما کی است؟ ابراهیم. ابراهیم علیه السلام بری ما و شما نمونه است. ابراهیم علیه السلام زموږ لپاره یو نمونه و مقتدا دی. الله جل شانه را توایی د ابراهیم علیه السلام غوندي زما حکم ته تابع سه. د ابراهیم علیه السلام څخه که زه غواړم وطن پرېږدم، که زه غواړم مور و پلار پرېږده، که زه غواړم جنې چې اولاد پرېږده، که زه غواړم جنې چې خپل بچی ذبح که. خوب متوجه شوی. اگر به ما و شما حکم شوه که یک حیوان را قربانی کنی، یک حیوان را ذبح کنی، بسیار مردم سر اینمی اعتراض داره. در اینمی چی فایده؟ ایرا چرا می کنیم؟ از این خوب است که پیسه بیتیم، پلان کنیم پلان کنیم. چرا اینمی سوالات داریم؟ زیرا که اینمی حکم در عقل ما نمی آیا. الله جل شانه به ابراهیم علیه السلام حکم کرد، حکم هم در خواب کرد. در خواب انی ارا فی المنام انی اذبحک، در خواب حکم شد که بچه خود را ذبح کنی، خپل زوی ذبح که. ابراهیم علیه السلام دا نو ویل چې دا څنګه خبره ده، دا زما عقل نه مني، دا زما عقل نه تسلیموي، ولې داسې وکم، د دې څه نه. دا نو ویل تسلیم. فلما اسلما وتله للجبین، ابراهیم علیه السلام هم تسلیم سو او اسماعیل علیه السلام هم تسلیم سو. د الله جل شانه حکم ومني. اسماعیل علیه السلام پریستی د ذبح لپاره.
اینمی دین است، اینمی بس اسلام است. حکم آمد از عقل ما خلاف است، راه عقل را تعقیب نمی کنیم، راه شریعت را تعقیب می کنیم. حکم آمد از وطن و رواج و عنعنات ما خلاف است، عنعنه و رواج وطن را ایله می کنیم، شریعت را پالو می کنیم، اتباع شریعت می کنیم. حکم آمد اونمو حکم بر ما مشکل است، از مزاج و طبیعت ما خلاف است، مزاج و طبیعت خود را ایله می کنیم، تابعداری حکم الله پاک می کنیم. بس اینمی درس قربانی است. قربانی چرا می کنیم؟ قربانی اینمی یادگار است که مثل که ابراهیم علیه السلام، لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام تابعدار و، الله جل شانه را سغواړي تاسې هم تابعدار سي، د الله جل شانه حکم ومنه، خپل دا پرېږده. ابراهیم علیه السلام زندگی ابراهیم علیه السلام، در زندگی ابراهیم علیه السلام چار امتحانات کلان است. اینمی هر 4 امتحان را برای شما بیان میکنیم. 4 امتحانات الله جل شانه اینمی هر 4 امتحانات را برای ما و شما بیان کرده و از ما و شما اینمی اتباع میخواد. د ابراهیم علیه السلام په زندگی کې اول امتحان د کور پریښول، د وطن پریښول، د مور و پلار پریښول، د خاندان پریښول. اولین امتحان که ابراهیم علیه السلام در اونمو کامیاب میشه، یک طرف وطن است، دیگر طرف الله است، یک طرف قوم است، پدر و مادر و خاندان است، دیگر طرف شریعت است، توحید است. ابراهیم علیه السلام از سر پدر و مادر، از سر خاندان، از سر خانه و وطن تیر شد و شریعت و دین و توحید را ترجیح داد. موضوع چی بود؟ موضوع توحید بود. موضوع وحدانیت الله جل شانه است. در یک خاندان زندگی میکنه که در اونمو خاندان یک شخص عبادت آفتاب میکنه، دیگر عبادت مهتاب میکنه، دیگر عبادت بت میکنه. سیدنا ابراهیم علیه السلام سوال کرد، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی. کله چې سپوږمۍ راوختل، ابراهیم علیه السلام پلار ته وایي دا څه شی دی؟ وایي دا خو خدای دی. فلما افل قال لا احب الآفلین. وقتی که اونمو مهتاب غروب شد، ابراهیم علیه السلام رد کرد، اینمی خدا نیست، اینمی رب و معبود نیست، زیرا که اینمی غروب میکنه، تغییر داره. چیزی که خود تغییر داره اونمو چطور خدا جور میشه؟ صبح آفتاب آمد، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر. بابا این چی است؟ اینمی آفتاب. خاندان بود که اونها ناآشنا بود، همراهی معبودی خود، همراهی رب حقیقی ناآشنا بود. از هر چیز که متأثر شد او را رب گفت. کمزوری خلق و چې لمر یې ولیدی ول دا څه شی دی؟ ول دا خدای دی، لوی خدای، نعوذ بالله. فلما افلت قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. ول بابا ما شام سو، ول خدای سو، ول خدای خو غروب سو، ول دا خدای نسی کېدلی، دا خدای نسی کېدلی، دا غلطه ده. بس ابراهیم علیه السلام خپل رب وپیژندی، اعلان د توحید وکي، انی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنیفا. ماشاءالله. این دعا است که برای شما و شما هم اینمی دعا سنت است.
5 روز پس که ما و شما قربانی میکنیم، در وقت قربانی اینمی دعا سنت است: انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. ما که اینمی قربانی میکنیم برنام الله جل شانه قربان میکنیم، غیر از الله جل شانه دیگر رب نیست. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. زما المنز، زما قربانی، زما ژوند او زما مرگ لله رب العالمین. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، والله اکبر. ابراهیم علیه السلام اعلان توحید کرد. توحید. همراه خاندان خود در مقابل استاد شد، زیرا که اونها کسی عبادت بت میکنه، کسی عبادت آفتاب، کسی عبادت ماهتاب. ابراهیم علیه السلام و خپل قوم ته سوایي، و خپل قوم ته وویل: یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. بابا د داسې چا عبادت ولې کوې؟ ما لا يسمع، د داسې چا عبادت ولې کوې چې نه اورېدل کوي او نه لیدل کوي، ولا یغني عنك شیئا، او ستا څخه هیڅ دفاع نشي کولی. بابا غلط ہے. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن. بابا زه په تا باندې ویرېږم په تاسو باندې الله عذاب راسي. مکوي لاره مو غلطه اخیستې ده، راسي د الله جل شانه وحدانیت ومني، فتكون للشیطان ولیا. بابا مکوه، بابا غلط یې. همراه پدر خود، همراه خاندان خود در مسئله توحید اختلاف آمد. ابراهیم علیه السلام منهج و طریقه خود را تعیین کرد: انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات، و به اونها حکم کرد بر سر اونها که شما غلط هستی. پس خاندان در مقابل استاد شد، پدر در مقابل استاد شد. چه گفت به ابراهیم؟ لارجمنک واهجرنی ملیا. ابراهیما په غلطه وطن پرېږده، د دې وطنه ووځه، که وطن نه پرېږدې سنګسارو دي، په کاڼو دي ولو سنګسارو دي. اینمی ابراهیم علیه السلام در امتحان آمد. البته چی کنیم؟ ترجیح به خاندان بدیم، ترجیح به وطن بدیم، یا ترجیح به شریعت؟ اینمی 5 روز پس که قربانی است، ما و شما فکر میکنیم که اینمی بری گوشت است. غلط است. اگر یک کس 7 نفر در یک قربانی شریک شد، 6 نفر نیتی ثواب و عبادت داره، یک شخص نیتی گوشت کرد، قربانی یک هم صحت نداره. اینمی بری گوشت نیست، اینمی یک درس است، اینمی یک عبادت است. ابراهیم علیه السلام په خاندان کې مشکل جوړ شو، د وطن یې جوابوي. ابراهیم علیه السلام به وطن ته ترجیح ورکوي و خاندان ته به ترجیح ورکوي که به دین ته. ابراهیم علیه السلام قربانی ورکوي: انی مهاجر الی ربی سیهدین. اینمی وطن بر شما مبارک، اینمی خاندان بر شما مبارک، اینمی خانه بر شما مبارک. انی مهاجر الی ربی سیهدین. زد الله جل شانه لپاره هجرت کوم، د شریعت په سر باندې، د دین په سر باندې کور پرېږدم، وطن پرېږدم. از ما و شما اینمی خواست است. هر وقت که مقابله آمد، یک طرف وطن دیگر طرف دین، ترجیح باید به کی بدهیم؟ جواب نمیدی.
شریعت دین اسلام وطن دې تر دین قربان سي خاندان دې تر دین قربان سي هر شی د دین څخه قربان و ابراهیم علیه السلام قربان کړله لیکن یک چیز را باید یاد بگیریم اینمی قربانی که شما میتی برای کی میتی؟ برای الله جل شانه وکان الله شاکرا علیما وکان الله سمیعا بصیرا الله جل شانه میبینه الله جل شانه قدردان است وقتی که ابراهیم علیه السلام اینمی قربانی داد الله جل شانه کدام عوض داد خاندان را قربان کرد یک پدر مشرک بود و را قربان کرد الله جل شانه در نتیجه در عوض کی داد ووهبنا له اسحاق و یعقوب ما به ابراهیم علیه السلام یک خاندان نبوت دادیم ابراهیم علیه السلام پدر کافر خاندان کفر را قربان کرد ما به ابراهیم علیه السلام سلسله و نسل نبوت دادیم پس از ابراهیم تا قیامت هر قدر انبیاء علیهم الصلاة والتسلیم که آمده تمام از نسل ابراهیم علیه السلام است قربان از قدردانی الله جل شانه الله پاک قدردان دی تد الله جل شانه لپاره کور قربانه الله جل شانه به تا پرېږدي نه ابراهیم علیه السلام کافر پلار پرېښوی الله پاک نبی زوی ورکوي یو زوی نبی بل زوی نبی لمسی نبی ټوله نسل د انبیاو یې ورکوي سید الاولین والآخرین رحمة للعالمین محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله علیه وسلم هم د ابراهیم د اولاد څخه دی راسه قربانی ورکا راسه قربانی ورکا بیا وګوره چې الله پاک ستا سره کم غیرت کوي ابراهیم علیه السلام عراق قربان کی د عراق و ابراهیم علیه السلام از عراق بود اینمی عراق را قربان کرد بری دین الله جل شانه بری ابراهیم علیه السلام کدام جا داد وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ ما بری ابراهیم بیت الله دادیم مکه مکرمه دادیم تا قیامت در هر روز و شب مردم از تمام اطراف دنیا به اونمو طرف توجه میکنه به اونمو طرف نماز میخوانه ابراهیم علیه السلام عراق قربان کی الله جل شانو په عوض کې بیت الله ورکړله ما وتاتي حکم وکي واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا درونه موجا هلته چې ولاړ سي هلته د ابراهیم علیه السلام د پښو نشان دی د ابراهیم علیه السلام د پښو د نشان سره به دوه رکعاته کوي 24 ساعته شپه ورځ سر و کال په هغه ځای کې څوک پر لمانځه ولاړ دي څوک پر رکوع دي څوک پر سجده دي لا اله الا الله الله اکبر ولله الحمد دا د ابراهیم علیه السلام د زندگی اول امتحان و ابراهیم علیه السلام قربانی ورکړل الله جل شانه د قربانی عوض ورکړي دوهم مشکل د ابراهیم علیه السلام د خپل قوم سره راغی دوم مشکل ابراهیم علیه السلام همراه قوم آمد قوم خود را بر اینمی توحید و بر اینمی وحدانیت همراه قوم خود مقابله کرد با قوم خود چه گفت افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم بدبخت قوم خپل قوم توای ابراهیم علیه السلام د چا عبادت کوي افتعبدون من دون الله آیا تاسو عبادت کوي د الله جل شانه څخه سوا
ما د هغه چا لا ينفعكم شيئا ولا يضركم چې نه تاسو ته فایده رسولی سي نه تاسو ته نقصان رسولی سي اف لکم ولما تعبدون من دون الله هلاکت دې وي تاسو ته قومه هلاک سي اف لکم ولما تعبدون من دون الله هلاکت بری شما و بری خدای شما که کدام چیز را بری خود خدا جور کردی او هم هلاک شود تو بنده او هم هلاک شوی افلا تعقلون عقل نداری همراه قوم خود بر توحید مشکل آمد علی نمی قربانی جان است دوم قربانی است قربانی جان دوم قربانی ده د جان قربانی قوم څه فیصله کوي قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين نمرود او د نمرود ملګرو فیصله وکړل حرقوه اقتلوا نه دی قتل یې کوي نه حرقو ابراهیم په اور باندې وسوځي چې مړ یې هم څوک ونه ویني چې مړ دی کوي بیا خو قبر معلوم دی جسد یې معلوم دی نه په اور یې وسوځي چې ختم سي علی نمی دیگر امتحان است بر ابراهیم علیه السلام امتحان جان است یک طرف جان است عزیز است دوم طرف ایمان است دوم طرف توحید است دوم طرف شریعت است مقابله شریعت و مقابله جان آمد ترجیح به کی میتی جواب نمیتی جواب بسیار کمزور است شریعت ترجیح به چاته ورکو شریعت ته ورکو ځان قربان دی ځان به قربانوو نن خو ما و تا ته الله جل شانه وایي پسه حلال که غویی حلال که نه چې امر راسي چې خپل ځان قربان که د ابراهیم علیه السلام په باره کې فیصله راغله چې ابراهیم علیه السلام ذبح کوي وسوځي قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين حکم وسو چې ابراهیم وسوځي ابراهیم په اور کې واچوي ابراهیم علیه السلام ورزه حاضر یم ما حاضر هستیم ولی از اینمی دعوت توحید ما تیر نیستیم ایرا الا نمی کنیم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وقتی که فیصله شد الله جل شانه غیرتی است الله جل شانه غیرت میکنه اگر ما و شما بری الله جل شانه قربانی دادیم الله جل شانه بری ما و شما غیرت میکنه کدام عوض داد قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهیم مردم کوشش داره دشمن کوشش داره که شما را ختم کنه ولی اونمو چیز که با او چیز ما و شما را ختم میکنه اونمو هم به حکم الله جل شانه محتاج است آتش که یک شخص را میسوزه اونمو آتش هم به امر الله جل شانه محتاج است الله پاک وی ما اور ته حکم وکی قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهیم د ابراهیم علیه السلام لپاره سلامت والا جوړ سه هغه اور د ابراهیم د پاره مهمان خانه سول علیه الصلاة والتسلیم وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین دی د ابراهیم د هلاکت فیصله کړې ما دی هلاک کړل ابراهیم پاتې سو دوهمه قربانی ابراهیم علیه السلام ورکړه درېمه قربانی الله جل شانه ابراهیم علیه السلام ته امر کوي د خپل بچانو سه د خپل ښځې سه د خپل اولاد څخه لرې سه
خپل کور و بچان و اولاد ویسه په یو دشت کې پرېږده. به ما و شما اینمی حکم نیست. به ما و شما اگر گاهی حکم آمد حی علی الصلاة حی علی الفلاح، اینمی زن و اولاد خود را در خانه بمانی، شما یک 2 قدم بیرون بیایی بری نماز، ما بهانه جویی میکنیم. به ابراهیم علیه السلام حکم شد که نی اینمی اولادای خود را در یک دشت و بیابان ایله کنی. ابراهیم علیه السلام خپل اولاد، خپل زوی ماشوم، خپل ښځه دا وړي په یو دشت کې د غرو په منځ کې پرېږدي. بیبي ورته وایي وایي ته موږ چا ته پرېږدې؟ ابراهیم علیه السلام جواب نه ورکوي. ښځه پوه شوله، څه ورته وایي؟ وایي الله امرک بهذا، الله جل شانه درته امر کړی دی. ابراهیم علیه السلام وایي نعم. ښځه په جواب کې وایي اذن لا یضیعنا، چې د الله جل شانه حکم دی بیا نو موږ نه ضایع کوي، بیا الله پاک موږ نه ضایع کوي، موږ حفاظت کوي. ابراهیم علیه السلام هم به حکم خداوند تعالی تسلیم شد و اینمی زن مبارک بیبی هاجر رضی الله عنها هم به اینمی حکم تسلیم شده. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یا الله ما خپل اولاد و خاندان په داسې یو دشت کې پرېښول چې نه اوبه وې نه درخته وه، هېڅ نه وه. الله جل شانه څه وکړل؟ الله جل شانه غیرتی ذات دی. الله جل شانه غیرت کوي. الله جل شانه دا غیرت وکړي. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، الله جل شانه هغه ځای چې نه درخته پکې وه نه آبادي پکې وه، هېڅ نه و پکې، الله جل شانه هغه ځای دا د انسانانو دپاره مثابه وګرځول، مرجع. په بیت الله کې الله جل شانه داسې اثر کښېښوي لکه مقناطیس، لکه مقناطیس چې وځان ته وسپنه راکشوي، داسې بیت الله شریف وځان ته انسانان راکشوي. از تمام جهان مسلمان دنیا در هر جا که باشه، در اینجا در کابل است ولی دل اینمی مسلمان با بیت الله وابسته است. اینمی شوق و اشتها داره که الله جل شانه نصیبی ما کنه یک روز. اینمی قربانی بود. ابراهیم علیه السلام قربانی ورکړل، په دشت کې یې بچان پرېښول. الله پاک دشت نه کوي، الله پاک هغه داسې ښار کوي چې هر رنګه قوم، هر رنګه انسان، د هر نسل انسان الله جل شانه بیت الله ته ورکش کوي. هر قوم و هر وطن و هر لسان که میخواهی در بیت الله میتوانی که پیدا کنی. تمام منجا میره. اینطور شهر جور شد. یک انعام الله قدردان است. دوم انعام وارزق اهله من الثمرات، الله جل شانه پر بیت الله شریف باندې چې هیڅ درخت نه و پکښې کې د رزق دروازې را خلاصې کړې. د ټوله جهان میوې، هر قسم میوې په هر وخت کې دا په مکه مکرمه کې پیدا کیږي. ځکه ابراهیم علیه السلام بواد غیر ذی زرع، په هغه وطن کې نه انسان و نه رزق و. الله پاک دواړه په هغه وطن کې ورته پیدا کړل. هم یې د ټوله دنیا مرجع وګرځوي او هم یې د ټوله دنیا رزق ورته راکش کوي. از ما و شما هم اینمی مطالبه است. اگر حکم آمد که خانه خود را ایله کو، اگر حکم آمد اولاد خود را، زن خود را ایله کو، بر دین خود ای را قربان کو، باید ما و شما به اینمی حاضر شویم
الله جل شانه به ما و شما عوض ایرا میته. چهارم امتحان در زندگی ابراهیم علیه السلام کی آمد. اینمی 4-5 روز پس که ما و شما یادگاری او را تازه میکنیم. ابراهیم علیه السلام اولاد نداره، پیر شد، سپینږیری دی، اولاد نلري. په سپینه ږیره باندې الله جل شانه اولاد ورکوي. هغه بچی چې راغټ سو الله جل شانه حکم ورته کوي، او حکم هم په ښکاره نه ورته کوي، په خوب کې ورته وایي. دې ته تسلیم وایي، دې ته مسلمان وایي. او دا نوم یې پر ما او تا هم ایښی دی، هو سماکم المسلمین. ابراهیم علیه السلام ما او تا ته هم دا نوم را کړی دی. که غواړې چې د لا اله الا الله کلمې حق ادا کې، د دغه نامه حق ادا که. دا نوم را څه څه شي غواړي؟ تسلیم. ابراهیم علیه السلام خوب ویني. تر خوب وروسته ابراهیم علیه السلام خپل بچی ته وایي یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. بچی ما خوب لیدلی دی، په خوب کې راته حکم سوی دی چې تا ذبح کم. ته څه وایې؟ بچی هم نبی دی، د نبی زوی دی. قال یا ابت فعل ما تؤمر. بابا به شما که کدام حکم شد اونمو حکم را عملی کنی، تطبیق کنی. و بچا تو را ذبح می کنیم، بابا تطبیق کنی. و بچه تو را ذبح می کنیم. ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. بابا ما صبر می کنیم، ما صبر می کنیم. چرا صبر می کنیم؟ زیرا که اینمی حکم الله جل شانه است. لا اله الا الله، لا اله الا الله. څومره لوی رب دی، څومره صمد رب دی، بی نیاز رب دی. د داسې یو لوی نبی څخه د داسې یو نازنینه بچی قرباني غواړي. امتحان دی، ورسه بچی ذبح که. نه زوی چون و چرا کوي، نه زوی دا وایي چې بابا دا خبره خو زما په عقل کې نه راځي. دا څنګه خبره ده؟ نه زوی دا وایي چې بابا په ټوله دنیا کې چا زوی نه دی ذبح کړي، زه ته څنګه ما ذبح کوې. نه پلار دا وایي چې زه څنګه خپل زوی ذبح کم. زوی ذبح کول دا څنګه حکم دی؟ نه 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 نه. الله جل شانه د دې دواړو کیفیت بیانوي. الله جل شانه ته څومره خوښ سو د دې عمل. ابراهیم علیه السلام خپل بچی روان کړي د ذبح دپاره. فلما اسلما وتله للجبین. ابراهیم علیه السلام خپل بچی پریستی. ابراهیم هم تسلیم دی، یا رب ستا حکم دی په خپل بچی باندې چاړه تیروم. زوی هم تسلیم دی، یا رب ستا حکم دی، زما پلار ته دې کړی دی، زه تابعدار یم. چې کله د ذبح لپاره پریستی، الله جل شانه بیا غیرتی ذات دی. ونادیناه ای یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین. الله پاک ورته ویل بس ابراهیم خپل خوب دی رښتونی کوي، حقیقتا تابع سولې، قربانی دی ورکړل. بس انا كذلك نجزي المحسنین. وس بیا زما بدلې ته ګوره. ان هذا لهو البلاء المبین. دا ډېر لوی امتحان و، دا ښکاره امتحان و، په دې کې کامیابه سولې. الله جل شانه د دې په نتیجه کې څه وکړله؟ وترکنا علیه فی الاخرین. تر قیامته به د ټوله مسلمانانو لپاره دا حکم وي چې د ابراهیم او د اسماعیل علیهم السلام دا قربانی به هر کال تازه کوي، تازه یې کوي. موږ ته امر دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم وکړي من وجد ساعه لأن یضحي
فلم يضحي فلا يقربن مصلانا من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلا. کچا وس درلودی د قرباني نه وکړله هغه دې زموږ عیدګاه ته نه راځي. کسی که توان و طاقت داره که قربانی کنه پس هم قربانی نکرد اونمو شخص اجازت نداره که در عیدگاه مسلمانان شریک شود. حق نداری. حضرات صحابه کرام سوال کرد ما هذه الاضاحی یا رسول الله، اینمی اضحیه چی است؟ چی فلسفه داره؟ قال سنت ابیکم ابراهیم، ولدا ستاسو د پلار ابراهیم علیه السلام سنت او طریقه ده. قالوا فما لنا فيها یا رسول الله، یا رسول الله زموږ د پدې کې کم ثواب دی؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنه، نبی علیه السلام مبارک ورته وایي پر هر رشته باندې الله جل شانه تاسو ته یوه نیکي درکوي. پر هر رشته باندې د حیوان پر بدن چې څومره وریښتان وړي دي د هر یو په مقابله کې الله جل شانه عوض درکوي، ثواب ورکوي. لہذا د دې قربانی مقصد دا دی چې په ما او تا کې انقیاد تابعداری راسي، زیرا که نام ما و شما مسلمان است. مسلمان تسلیم حکم الله آمد، مخالف نظریه ماست، مخالف عقل ماست، مخالف مزاج ماست، مخالف طبیعت ماست، مخالف عنعنات ماست، مخالف اهل وطن ماست. به هیچ چیز باید نظر نکنی، به حکم الله جل شانه باید نظر کنی. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. الله جل شانه دې موږ او تاسو ته را نصیب کړي. قرباني را روانه ده چې قرباني وکړو. یاو هر سړی کوشش وکړي چې قرباني وکړي. یاو دوهم دا ده چې قرباني غوښې مو واخیستلې، د قرباني غوښې دا مه ذخیره کوئ په یخچالو کې. دا وخت غریبانو ته ورکوي، فقیرانو ته ورکوي، مسکینانو ته ورکوي. د خپلو دا نوي مهاجرین چې راغلي دي دې مهاجرینو دستنیوی وکړي، هغو ته ورکوي دعا. او درېیمه خبره دا ده چې دا پاتې ورځې پاته دي، په دې ورځو کې فإنها ایام تکبیر و تسبیح و تهلیل. دا ورځې دا د تسبیح او د تکبیر او د تهلیل ورځې دي. په ولاړه، په ناسته، په پروتي، په روانه، په هر حالت کې به دا ذکر وایه الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، الله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. ابو هريره رضی الله عنه، عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما دا به راووتل، په دې لس شپو کې بازار کې به ګرځېدله، کار به نو په بازار کې به په زوره تکبیر وایه چې خلکو ته ور یاد سي. څوک به وایسي انشاءالله. هر سړی د ورځې زر واره پوره کوي، زر واره پوره کوي به انشاءالله. او درېیمه خبره دا ده ورځې لا 5 ورځې پاته دي، کوشش وکړئ، همت وکړئ. هر روژه د یوه کال د روژو ثواب لري. صیام کل یوم منها بصیام سنه، هر روژه د یوه کال د روژو ثواب لري. د هر شپې تهجد و عبادت د شب قدر ثواب لري. کوشش به کوئ انشاءالله العظیم. او د عرفات د ورځې روژه خو مه پرېږدئ. وصوم یوم عرفه احتسب علی الله ان یکفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها. د عرفات د ورځې روژه که چا ونیول، د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي الله پاک به د 2 کالو ګناه معاف کړي. د څو کالو؟ 2 کالو. نیسو به انشاءالله العزیز، نیسو به. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. سنت وکړئ.